هیڅکله دا مایوسي سترګو ته مه ودروه چې ته بېوسه او بېکسه یې. بېوسه ځکه نه یې چې روغه تنه، روغ وجود او روغ دماغ لري. د دې درې واړو شیانو په صحت او شتون کې بېوسي ناځوانه ده، او که ته ځان بېوسه ګڼې دا ناانصافي ده. او بېکسه ځکه نه یې چې یو لوی رب، لوی پالونکی او لوی روزونکی لري. داسې یو خالق لري چې ته یې له یو څاڅکي پیدا کړې، مګر د دې توانایي او ظرفیت یې درکې پیدا کړ چې دا دی اوس په سمندرونو ګرځي او حکمراني پې کوي. دا هڅې بهانې دي چې موږ او تاسې د خپلې لټۍ لپاره کوو. موږ نه بېوسه یو او نه بېکسه یو. که په ځان کې خپله توانایي، خپله وړتیا هیڅ کو، نو موږ د نړۍ له هغو ملتونو هیڅ کمی نه لرو چې هغوی همدا اوس د دنیا په نورو ملتونو راج چلوي. هغوی د بېوسۍ او بېکسۍ ناروغ فکر له ځانه لرې کړی دی، ځکه اوس په نورو حکمراني کوي. که تاسې هم د فضا د تسخیر پلان لرئ، د پرمختګ پلان لرئ، د لویو ارمانونو د طی کولو پلان لرئ، نو دغه ډول معیوب او مریض فکر له ځانه لرې کوي. د دنیا د موجودیت او زمونږ او ستاسې د پرمختګ فلسفه په حرکت کې دی. پاڅه، حرکت وکوه. ټولې هغه بهانې چې ته یې په ټولنه کې معذور معرفي کړی او ته یې له خپلو ارمانونو لرې کړی، هیڅ ته وغورځوه. په خپل ځان او په خپل خدای باور ولره.